السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو مسلمان په حق له د داسې څه ذکر کول چې هغه ذکر کول بد ګڼي دې ته غیبت وایي. دا غیبت موږ ته ډېر معمولي ګناه ښکاري، خو دا د کبیره ګناهونو څخه ده، بلکې کبیره نه هم لویه ګناه ده. مطلب یو خو یوه ډېر بل هغې نه هم لویه ده، لکه شرک چې الله یې نه معاف کوي، نو غیبت هم الله نه معاف کوي. خو دا 100% غلط کار ده، خو بیا هم موږ ورته غلط نه وایو، بیخي عادي نه ولي. نورو هېوادونو نورو خلکو ته ګوره، غیر اسلامي خلکو ته هم هغو چې یو بل کس د یو چا په اړه بد څه وایي، هغو هم وایي چې دا غلط ده. دا هم په دې خپله زندګي کې بیخي مکس کړی دی چې په هر ځای کې هم دا غیبت، چې په لاره هم ځو غیبت، چې دوه کسان هم سره ناستې دي درېیم غیبت، چې درې ناستې دي څلورو غیبت، بس همدغه چې مسجد نه هم راوځي غیبت، په دیني مسایلو کې هم غیبت، همداسې په کاروبار کې هم غیبت، په لاره کې هم غیبت، په مجلس هر ځای په هر ځایونو کې هم دا غیبت د لوی نه ونیسه تر وړوکې پورې ټول په غیبت. نه د دین والا ترې بچ دی، نه د بې دینه، نه عام انسانو نه بچ دی، نه خاص انسان نور څخه بچ دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي سورة الحجرات کې: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وای ای ایمان والا، وای تاسو که د څوک غیبت نه کوي، وای آیا تاسو دا خوښوئ چې د خپل مور ورور غوښې وخورئ؟ یقینا تاسو به دا نه خورئ. نو په قرآن کریم کې دا غیبت د مړي د غوښې سره تشبیه شوی دی. د مړي نه مطلب هدف غوښې نه، یعنی انسان چې ژوندی وي خو خپله دفاع کولی شي، دا خو مړ ده، هر برخې څخه یې ته خوراک کولی شي. یعنې که هغه کس موجود وي ستا مخکې وي، نو ته د هغه مخکې د هغه بد نه وایي، ځکه هغه خپله دفاع کوي. په غیر موجودیت کې خو هغه هېڅ هم نشي کولی، او ټول ضرر خو بیا تا ته ده، هغه ته خو نه ده. د یو چا په هکله د داسې څه ذکر کول چې هغه یې دا ذکر کول بد ګڼي، دی ته غیبت وایي. چې غیبت د کومې درجې وي نو ګناه هم د هماغه درجې وي. یعنې که غیبت وړوکی وي نو ګناه یې هم صغیره وي، که غیبت لوی عیب بیان کړی وي نو ګناه یې کبیره ده. خدای نه کړه یو څوک په زنا باندې وکتل، په شریعت کې حکم دا دی چې په هغه باندې پرده دې واچوي. نو که هغه کس د دا عیب خلکو ته ښکاره کوي نو دا د لوی درجې ګناه مستحق انسان دی. یا یو عزتداره کورنۍ ده، د هغه اولاد په اړه ته هر څه وایي، هغه پرې خفه کېږي، خو موږ چې بس کېنو د هغه کورنۍ داسې ده، لوري داسې ده، هغه داسې ده، داسې کړنې لري، زوی داسې ده، په دې اخلاقو ده. الله تعالی دې موږ ته عفو وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي چا چې په کوم انسان باندې وایي پرده وانه چوله، کوم عیب یې پټ نه کړ، د خلکو په مخ کې ښکاره کړ، نو وایي الله تعالی به دا عیبونه د خلکو په مخ کې ښکاره کړي. که چېرې ته د خلکو په عیبونو باندې پرده واچوې، د قیامت په ورځ به په الله تا باندې پرده واچوي. امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله تعالی عنه یو شپې وایي ګشت کولو، چې دا مطلب هغه خو د خلکو حالات اغوسته، چې چا چې ضرورت دی هغه ضرورت یې پوره کړي، نور د خلکو حالات واخلي ونه. یو شپه کې یو کور طرف ته تېرېدو نو هلته میوزیک اواز و، نو هغه غوسه شو چې دا څنګه د شا طرف نه په دې دیوال باندې کور ته واوښتو. نو چې دننه لاړو ګوري چې د کور مالک لپاره ښځې هم ګټي او شراب هم څکي مالک او میوزیک هم ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې دا کار کوي. نو هغه د کور مالک ورته وایي ای امیر المؤمنین، وایي ته ما ته د یو سوال جواب راکړه، وایي ته زما کور ته بې اجازې راغلی، نه دې سلام واچو، او په قرآن کریم کې خدا حکم ده. عمر رضی الله تعالی عنه ته شرم ورغله، ویلې هو، وایي قرآن حکم دی. نو عمر رضی الله تعالی عنه همداسې خاموشه ووت. بیا یې په یو مجلس کې ولیده، بیا یې ملاقات وشو. بیا امیر المؤمنین ورته وویل چې تا خو زما په اړه چا ته نه دي ویلي چې دا بې اجازې زما کور ته راغلی و، سلام یې هم نه واچولی. هغه ورته ویل نه ما چا ته نه دي ویلي. او بیا یې وویل چې د هغې نه وروسته وایي ما ګډا، شراب، ګناه، وایي هر څه، میوزیک، هر څه مې پرېښودل چې زما ویره وه چې ته بیا را نه شي. نو ګوره هغو هم دا د خپل یو بل عیبونه ساتل، داسې نه چې وولا تا داسې وکړ ما داسې وکړ، بس دا خو ټول هم دا جنجال مشکلات، بس ته د هغې بدي بیانوه، بس تا بدي بیانوې او جهنم به دې ځای وي.
غیبت حرام دی. مطلب په ځینو ځایونو کې روا هم دی، یعنی یو کس چې دی کاروبار کوي یو بل کس سره هغې د کس پېژني چې دا دوکهباز دی ما نه پیسې ولري ته هغه بل کس ته بیا وایه دې حالت کې غیبت روا دی. مثلا یو کس باندې ظلم کې شوی دی، پیسې ترې اخیستې دي، نو د خپل بړاس لپاره بل چاته وایي چې دغسې دوی ما سره ظلم وکړو دا یې وکړه هغه یې وکړه. یا د یو رشتې لپاره څوک هلته ځي تا نه مشوره اخلي نو د هغه په اړه ته ورته مشوره ورکړې چې دغسې خلک دي ښه دي یا بد دي، نو دغه ځای کې هم روا ده. همدارنګه یو وکیل دی نیولی هغه ته د هغه کور حالات بیانوي، یعنی کوم شیانو کې د خلکو نقصانات دي هغه ته ظاهره کوي خلکو دغه حالت کې روا دی. خو په یاد ولره څنګه چې دا غیبت کول حرام دي همداسې اورېدل هم حرام دي. باید مقابل لوری خو چوپ کړی شي چې ته ناست یې یو بل چا سره او هغه همداسې غیبت کوي او ته هم ورته غوږ هغه باندې خو هسې هم حرام دی، خو په تا باندې اورېدل هم حرام دي، ځکه ته باید هغه چوپ کړې. اسماء بنت یزید فرمایي وایي کوم انسان چې د هغه پر وړاندې غیبت کوي او هغه د ده دفاع وکړه وایي الله جلاله باندې لازم ده چې دغه انسان د جهنم د اور څخه وساتي او جنت ته بوځي او دغه انسان به وایي د عرش د سوري لاندې ناست وي. نو کوشش وکړه ای انسانه چې ستا پر وړاندې بل څوک غیبت کوي نو ته یې دفاع وکړه، مخنیوی وکړه. ته داسې مه کوه چې د خبره هغې ته ویسي او هغه خبره دې ته ویل چې غلخوري وکړي. هغه یوه قصه ده، هغه یو کس چې یو غلام یې خرڅول په بازار کې ویل چې نور هېڅ ټولې خوبیان یې ورته بیانولې وایي صرف یو دغه دی چې بعضې وخت کې چې غلخور ده. نو یو کس په لاره روان و هغه د ده خویونه وویل وایي دا خو دومره ښه هلک دی دا ده او هغه ده او دا یو خبره ده چې وایي زه چې غلخور خو نن سبا وایي هر کس دی وایي دا خو کومه عامه غټه خبره نه ده. نو هغه دا غلام واخیستلو او کور ته ویوړو. یو څه وختونه وروسته دا غلام یې راغی هغه مالکې ښځې ته ورته وایي ستا دا خاوند چې ده وایي د نورو سره اړیکه لري وایي کیدای شي ژر ورسره واده هم وکړي وایي دا خبره زه تا ته کوم خو ته دا بل چاته مه کوه. بیا یې ورته علاج هم ویل چې ته چوړکۍ یا دغه باندې وایي دا ګیرې دا دوه ویښتان کټ که چې کله ویده شو وایي بس د دې سره به وایي هغه د دې نجلۍ څخه نجات ومومي. نو هغه ښځې ویل وایي زه دا خوازي خبره دا کار خو کوی شم. نو بیا بېرته خاوند ته ویل وایي ستا ښځه د بل چا سره اړیکه لري وایي کلي شپې ته وایي تا دا وژني. کله چې هغه شپې همداسې دروغو ځان ویده کړی هغه ګیره دغه تې کټ کولو نو بس راغله لانجه ترې راغلې دا ښځه یې هم وژلې بیا د هغه کورنۍ راغلې دا یې وژلی دی. نو د کورنۍ تر منځ همداسې جګړه شروع شوې. نو دا چغلخوري کول دا کوم ښه کار نه ده او هغه کس هم بد کوي که هغه ستا دوست وي خو هماغه وخت کې دی هغه کس پوهېږي دا خوله دې ورباندې مات کړي ورته دې ووایي څه کار یې ده. هغه ستا دوست نه ده چې هغه تا ته خبرې کوي د بل چا یا غیبت یې درته کوي چې دا داسې ده یا داسې ده. که هغه ستا دوست وي نو هماغه وخت کې به یې هغې ته عقل ښودلی وی، هغه به یې پوه کړی وی، د هغه غیبت دفاع به یې کړی وی. هغه حدیث شریف ده الغیبة اشد من الزنا. له جابر او ابن سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي غیبت چې دی دا د زنا نه هم بدترین عمل دی. نو صحابه کرام وپوښتل چې تر زنا ولې بدتر دی؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که زناکار له زنا وروسته توبه وباسي نو توبه یې قبلیږي الله به یې وبخي، خو غیبت کوونکی چې توبه وباسي نو توبه یې نه قبلیږي تر څو چې هغه کس ورته بخښنه ونه کړي. نو دا داسې یو بدترین عمل ده چې د زنا سره یې تشبیه شوی د هغې نه بدتر ده او د ده معافي هم بیا الله درته نه کوي. حضرت موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وفرمایل وایي هغه څوک چې غیبت کوي که څه هم توبه وباسي هغه کس ورته بخښنه وکړي زه ورته مغفرت وکړم وایي بیا هم اخري انسان دی چې جنت ته به داخلېږي. او هغه څوک چې وایي په غیبت باندې مړ شي یعنې د مرګ څخه مخکې توبه نه وه ویستلې او هغه چا څخه یې بخښنه نه وه غوښتې چې غیبت یې کړی نو اول وایي دوزخ ته به همدغه کس ننوځي. استغفر الله. وایي د قیامت په ورځ به یو چا ته خپل عملنامه ورکړل شي وایي هغه کې به یې د نیکي دا حصه چې وي وایي دا به بیخي پاکه وي. نو چغې به کړي وایي زما نیکیانې زما عبادتونه زما روژې زما لمونځونه زما زکاتونه زما نفلي عبادات وایي هغه ټول عبادات چیرته دي؟ هغه ته به وویل شي چې دا غیبتونه کول الله جل جلاله ستا د غیبتونو په نتیجه کې ستا ټولې نیکیانې هغه چا ته ورکړي چې دا یې غیبتونه کول. د غیبت په وسیله الله انسان د جنت څخه منع کوي.
هغه په حدیث شریف کې چې راځي وایي دا د زنا نه هم بدترین عمل دی، ځکه زناکار انسان به توبه وباسي، سل ضروري ووهي، یا به مړ شي یا به ژوندی پاتې شي، خو په دنیا کې به سزا ورکول شي. خو غیبت سزا په دنیا کې نه بلکې په آخرت کې ورکول کېږي، چې د دنیا د سزا څخه ډېره سخته ده. الله تعالی د خلکو عیبونه پټوي، ځکه د هغه په نومونو کې یو نوم ستار دی. نو الله غواړي چې تاسو دا زما صفت اختیار کړئ. نو که ته نن د خلکو عیبونه پټ کړې، سبا به الله په تا باندې پرده واچوي. د غیبت موږ ولې کوو؟ ښه څه فایده موږ ته څه فایده ده؟ په دې ټولنه کې بیخي رواج شوی دی. زموږ ټول دغه دا مینه مې نشته، ټول بغض او کینه لري، بس نه غواړو چې د یو چا صفت وګورو. د الله لپاره مینه او محبت نه کوو، د الله لپاره حسد نه کوو، صرف د دنیا لپاره بس د هغه په اړه چې نشو برداشت کولی، بس هغه په اړه غیبت کوو. هغه خو خوشبخته انسان دی چې ته غیبت کې تا ته پیسې درکړي، ستا ګناهونه په نور هم زیاتېږي. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله وایي که چېرته وایي ما غیبت کولی، نو وایي ما به د خپل مور او پلار په باره کې غیبت کولی چې نیکي هغو ته ورسېږي. وایي خو بیا هم ما نه کوو. نن سبا موږ د غیبت سره بهتانونه هم تړو. هغه یو صحابي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل که چیرې د غایب په دغه کس کې موجود وي، هغه کس موجود وي، د هغه په اړه یې زه وایم، وایي بیا هم هغه غیبت دی. وایي که چیرې پکې نه وي، بیا خو هغه د غیبت نه هم لویه ګناه ده، بهتان دی. هغه څوک چې په چا پورې بهتان یا غیبت کوي، د قیامت په ورځ به خپل عملنامه ورته په لاس کې ورکول شي. د خپل عملنامه وګورئ، دې پورې به زنا، لواطت، شراب څښاک، د مور او پلار نافرماني، غلا او دا شیان پکې لیکل شوي وي. وایي دا به حیران پاتې شي دا هر څه له کومه شو. وایي زه خو سالم او عابد انسان وم. نو الله ته به عرض وکړي چې یا الله ستا په ذات مې د قسمي ده، دا هېڅ خو هم ما نه دي کړي، دا هر څه زما په عملنامه کې له کومه شو. الله تعالی به ورته وفرمایي چې تا به د نورو پورې د زنا تهمت او بهتان ویلي، نو ستا یو څه قبول شوي عبادات دې هغه ته ورکړل او په خپله عملنامه کې د هغه د زنا تهمت دې ولیکل شو، او په نورو خلکو پسې همداسې د غلا تهمت دې لګوه، د لواطت غیبت دې کوه، شراب او داسې مور او پلار نافرماني و، د دې شیانو غیبت دې کوه. نو ستا د همدې غیبت له امله ستا قبول شوي لمونځونه، روژې، عبادات، ستا ټول عملونه په هغو پسې ولیکل شو، او په خپل عملنامه کې د هغوی بد اعمال دې ولیکل. نو وایي دا هغه ستا بهتان او غیبت نتیجه ده چې ته یې جهنم ته ځې او هغوی جنت ته ځي. حضرت امام حسن بصري رحمه الله ته یو چا وویل چې فلانکې ستا غیبت کوي، هغه د خوشحالۍ نه یو څه تیار کړ او هغه چا ته یې په تحفه کې ویوړه چې غیبت یې کولو. هغې ته وویل چې ما ته خبره رسېدلې، تا ما ته نیکي رالیږلې او د هغه نیکۍ په مقابل کې ما تا ته دغه تحفه راوړله. هغه ورته ویل ما تا ته هېڅ نیکي نه ده درکړې. نو امام صاحب ورته ویل چې تا زما غیبت کړی دی او ستا نیکي ما ته راغلې. دا ډېر بدترین عمل دی. ای انسان دغه عمل پرېږده، په دې باندې تا ته هېڅ هم لاسته نه راځي، صرف کینه بغض ده. دې دنیا کې د مرضونو جړه ده او په هغې دنیا کې د جهنم ځای ده. نو ولې د خپل عملونه بربادوئ؟ دا ژبه د بې ځایه نه استعمالوه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوله کې کاڼي اچول چې د بې ځایه خبرو څخه منع شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای الله دې رحم وکړي په هغه چا باندې چې ښه خبره وکړي، ګټه ترې واخلي او یا چوپ پاتې شي تر څو د ضرر څخه په امن کې وي. نعمان صاحب وایي چوپتیا حکمت دی، خو د دې حکمت لرونکي خلک ډېر لږ دي. او دا غیبت څومره بد عمل دی چې د مړي دا غوښه خوړل. آیا ستا دا زړه مني؟ یقینا چې نه یې مني. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دوزخ کې د غیبت کوونکو حال لیدلی چې هغه به خپل نوکان د اوسپنې څخه جوړول او په هغو باندې د خپل مخونه او سینې شرولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دې خلکو په دنیا کې کومه ګناه کړې وه. جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې دې خلکو په دنیا کې غیبت کوه، د خلکو بې عزتي کوه. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي په ټولو سودونو کې غټ سود هغه د مسلمان عیبونه بیانول دي، یعنې غیبت یې کول دي. 1 روپۍ سید چې واخیست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دومره زور لري لکه 15 ځلې چې خپلې مور سره زنا وکړي. استغفر الله.
عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي هغه یو غټ حدیث وایي هر ښځه به د خپل میړه وایي دوه صفتونه یې بیانولو چې دا او دا مقصد که چیرې د ښځې د خپل خاوند دغه صفت کول او خاوند د دغه صفت باندې خفه کېده نو دا هم غیبت دی. غیبت داسې دی چې دا ستا دین بربادوي. محبت دا هر څه خو دا نه ختموي ځکه په همدې کې خو موږ اخته یو. عمر ابن عاص څخه نقل دی چې هغه د ملګرو سره په لاره باندې روان و، هلته یو مرداره کچره په یو ځای کې پرته وه چې ملګرو ته یې وویل و یو سړی د دې مردارې کچرې څخه وایي دا خوراک وکړي وایي تر دې پورې چې دا خېټه یې ترې ډکه شي، وایي دا ډېر بهتره ده په نسبت د هغه انسان څخه چې وایي هغه انسان چې غیبت کوي. نو ای انسانه ته اوس ځان ته وګوره د هغې مردارې کچرې د خوراک څخه هغه انسان بهتره دی کوم چې غیبت کوي. وای کوم انسان چې دا غیبتونه کوي وای الله جل جلاله په جهنم کې واچوي، هلته وای د جهنميانو دا ویني زوی وای د اصحاب بدنونو دا شیان وای خوري. د غیبت کوونکي انسان څخه وای الله دا ایمان نور ختموي او دا د قبر د عذاب پرې نازلوي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په قبرونو باندې روانو چې تیرېده همداسې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوه قبرونه په عذاب کې ورکولی شوي. غټه خو نه وه، غټه خبره نه وه، کوم غټ کار نه و چې د دوی لپاره آسان کار و چې ځان یې ترې منع کړی وی، خو ګناه عظیمه ده، خو دا کار سخت و. وایي هغه یو دا چې یو غیبت کې اخته و او بل دا چې د تشو متیازو څخه یې ځان نه ساته. نو غیبت کوونکی انسان ته د قبر عذاب هم دی. نو کوم انسان چې د خلکو عیبونه تشریح کوي داسې انسان ته به الله تعالی د قبر عذاب ورکوي. د ابن سیرین څخه نقل دی هغه وایي هغه کسان چې د غیبت ته ناست وي وایي د دې مثال داسې دی لکه یو مردار یو بدبویه خنزیر یا سپی پروت وي او ډډوز یې کړي بوی ترې راځي او دوی وایي شاوخوا ته ناست وي او د دې نه وایي دا غوښې راکش کوي او خپله خوله کې نه باسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله تعالی هغه کور او هغه د کور اهل نه خوښوي په هغې کې چې غوښې خوړل کېږي، یعنې د خلکو غیبت پکې کېږي. هغه حضرت موسی ته چې الله جل جلاله وویل هغه کس چې هغه غیبت کوي هغې ته قسم بخښنه کوي زه م ورته مغفرت وکړم، وایي هغه به اخري کس چې زه جنت ته داخلوم چې بخښنه م ورته ونه کړم همداسې مړم شي وایي هغه به زه اول دوزخ ته نه باسم. نو ای انسانه نور راشه د دې غیبت نه منع شه. د غیبت کولو په وخت کې دغه فکر ځان سره وکړه چې الله به د قیامت په ورځ د قهر او غضب سره به یې مخامخ کېږي. له ځان سره دا یاد کړه چې ستا ټول عملونه برباد کېږي او ستا ټول عملونه هغه کس ته ورکول کېږي او د هغه ګناهونه په تا پورې تړل کېږي او تا به جهنم ته انتقالوي. په تا باندې به د قبر عذاب وي، په جهنم کې به د جهنمیانو وینې زیوي او د اسخاط بدنونه به در باندې خوري. ستا ټول عملونه بربادوي. آیا ته اوس هم غواړې چې غیبت وکړې، بهتان کې؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحابهو ته وایي د خلکو عیبونه چې په هغه کې شتون نه لري او ته وایي چې دې دا کړی او دا پکې شتون لري داسې ده. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دا لویه ګناه ده، لویه ګناه ده، لویه ګناه ده. وایي صحابي وایي کاش دا چوپ شي. هغه عایشې رضی الله تعالی عنها د بهتان واقعه به درته ذکر کړم، ډېره دردونکې واقعه ده. عایشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله سفر ته تلو نو د زنانو په مابین کې به یې قلمدازي کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غزا ته تلو تقریبا 5 د هجري کال وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قلمدازي وکړه وایي نو زما نوم پکې راووت. وایي کله چې ما خپل حاجت پوره کړ نو زه واپس شوم په دې لښکر پسې وایي راتلم. وایي کله چې ما په خپله سینه باندې لاس ووهه ما سره یو ښکلی امیل و، وایي هغه چیرې زما څخه ورک شوی و. وایي نو زه واپس شوم، ما وویل چې دا امیل وګورم، خو وایي امیل ما پیدا کړ خو لښکر راڅخه تللی و. په انتظار کې یو کس شاوخوا په دې خوا کې وایي چې یو د شا څخه پاتې وایي صفوان وایي هغه راغی. کله چې زه ولیدم نو ویل انا لله و انا الیه راجعون، یعنې وایي دا خو ډېر غټ مصیبت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي پاتې شوي. وایي قسم په الله دی وایي چې ما کومه خبره واورېده او صرف د همدغې خبرې نه علاوه چې انا لله و انا الیه راجعون وایي د خوله نه ما بله خبره اورېدلې هم نه ده او نه څه خبره ورسره کړې. نو وایي د دې څخه وروسته زما په اړه خلک ډېر زیات تباه شول، یعنې په دې پورې چې بهتان تړلی و. نو وایي او د دې بهتان مشر چا مشرتیا چا په غاړه اخیستې وه
وی هغه عبدالله بن عبید بن سلول غټ منافق و. نو کله چې دو ولیدو چې دو را روان دي، یعنې دو خو لښکر پسې وروسته و، نو په لښکر کې راسم دا خبره شي چې ده د هغه سره څه کول، دا په قصده نه ده څخه پاتې شوې ده، د د صفوان سره څه تعلق و. وایي زه مدینې ته ورسېدم، وایي یو میاشت زه مریضه وم، خو هغې ته لا دا پته نه وه چې خلک د ده په اړه دا خبرې کوي. وایي یوه خبره زه ډېره پریشانه کړې وم، دا مریضي کې شکي کړې وم. وایي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ماته نه ښکارېده. وایي کله به چې زه مریض وم هغه به ماته ډېره مینه راکوله. وایي یو شپه زه قضا حاجت ته راووتم، وایي نو ام المصطح هم ما سره راووتله. وایي هغه دا کوم خلکو چې دا بهتانونه جوړ کړي د دې په اړه یې ټوله خبره ماته وکړه. نو وایي زما مریضي نوره هم ډېره شوه. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي کله چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته سلام واچوه، ما ته ویل چې ته څنګه یې؟ ما ورته ویل زه ښه یم. وایي نو ما هغه ته ویل چې ما ته اجازت راکړه چې زه خپل پلار کره لاړه شم، مور او پلار کره. وایي ما په زړه کې دا ویل چې زه هغو ته پوښتنه وکړم چې څه خبره ده چې دا هر څه راته ووایي رښتیا رښتیا. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل چې ته ما نه اجازت غواړې، وایي سمه زه ته لاړه شم. عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په دغه ورځ مې ټوله ورځ ژړلي دي. وایي نه مې اوښکې ودرېدلې او نه ما ته وایي خوب راتلی. وایي مور او پلار ما ته ویل وایي که په داسې حال دي وي وایي ستا خو به زړه وچ وي. وایي هغو ما ته تسلي راکوله، زه یې غلي کولم. وایي موږ دغه شان کې ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را داخل شو او یو میاشت شوې وه چې وایي زما په باره کې وحی نه راتله. وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې شروع کړې چې عایشې ستا په باره کې ما ته داسې خبرې را رسېدلي، که تا دا کار نه وي کړی خو الله به واضحه کړي چې ته پاک یې. که چیرې تا څخه دغه ګناه شوي وي نو ته توبه او استغفار وکړه. کله چې یو بنده د خپل ګناه اعتراف وکړي او توبه وباسي الله هغه بخي. وایي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خبره ما ته وکړه نو اوښکې مې بلکل وچې شوې، یعنې د غم آخریني حالت ته نوره ورسېدم، هغه آخرینۍ درجې چې زه په کوم سوچ کې پرته یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وایي که چیرې تا دا کار کړی وي نو توبه وباسه. نو وایي ما خپل پلار چې هملته موجود او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل پلار جانه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړه دا څه راته وایي؟ نو زما پلار ما ته وکتل او ویې ویل چې لورې ما ته پته نشته زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه ووایم. وایي ما خپلې مور ته وویل چې ته ورته ووایه. زما مور ما ته وویل چې زه څه ووایم، زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په مخ کې خبرې زه نشم کولی. نو عایشې رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته وویل په الله قسم دی چې ستاسو په زړونو کې څه هم دا خبره ناسته ده او تاسو هم د هغه خلکو خبرې منئ او یقین مو کړی دی. وایي که زه تاسو ته ووایم چې دا کار ما نه دی کړی او الله جل جلاله ته پته ده چې دا کار ما نه دی کړی خو تاسو زما خبره نه منئ، او که چیرې تاسو ته ووایم چې دا کار ما کړی دی نو الله جل جلاله ته پته ده چې دا کار ما نه دی کړی نو بیا تاسو زما خبره منئ. نو زه به صبر وکړم، د الله څخه به مرسته غواړم، هغه به زما مدد وکړي. وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې ناست لا وتلی نه او نه د کور نه کوم څوک بهر وتلي. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دې وخت کې وحی راغله، یعنې دغه د وحی سخته چې ختمه شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو او عایشې ته یې وویل چې زیری درکوم الله ستا صافي بیان کړه. الله رب العزت دې وکړي چې دې میسج په اورېدلو نور هېڅکله هم غیبت ونه کړی او نه په چا پسې تهمت وتړی او د الله نه نوره بخښنه وغواړي او د مخلوق نه هم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.